د سویس د موادو د ارزونې او څېړنې مؤسسه چې مخفف یې EMPA دی، دلته د راتلونکي د برېښنایي بټریو په هکله تحقیق کیږي. هغه باید زیاتره انرژي ذخیره کړي، ډیر عمر او وړتیا ولري او د نننیو بټریو پرتله لا چاپیریال دوسته وي. د بټرۍ داخل کې د بیلو عناصرو کیمیاوي ترکیب تعینونکی دی. یوه بټرۍ تل کاتود او انود لري، یعنی مثبت او منفي قطبونه، او له الومنیم یا مسو څخه جوړه وي. د لیتیوم آیون بټرۍ د کاتود پر اړخ د نکل، کوبالت او مګنیز په اکسیډیټونو پوښل شوي وي. د انود پر اړخ بیا ګرافیت وي. په منځ کې د آیون لیږدونکي او بیلونکي قشر دغه دواړه لوري سره جدا کوي. هغه باید سره په تماس کې را نشي. کاتود او انود قطبونه په یوه لیږدونکي الکترولیت محلول کې په سیلول کې دننه پراته وي. د چارج پر مهال له کاتود څخه د لیتیم آیونونه له قشر څخه راوځي او د بیلونکي پردې له لارې تر انوده تیریږي. هغه هلته په ګرافیت کې ذخیره کیږي. د مصرف پر مهال هغه بیرته کاتود ته رسیږي او انرژي خوشې کوي. الکترونونه بیا د برېښنایي اتصالاتو څخه تیریږي. کورسین باتالیا او ټیم یې د الکتریکي بټریو پر لا غښتلتیا څېړنې کوي. یوه اصلي موخه د موادو په ترکیب کې د حیاتي اومه توکي کوبالت راکمول دي. په تیرو 20 کلونو کې د کوبالت کچه سره له دې هم خورا راټیټه شوې ده. دغه حیاتي عنصر کوبالت هغه بېساري وړتیا لري چې د بټریو عمر او طاقت ډیرولی شي. له دې کبله ورڅخه تیریدل یا د کوم سیال بدیل مواد موندل خورا ستونزمن کار دی. د بټریو صنعت دغو پرمختیاو ته سترګې په لار دی. چین په برېښنایي موټرو کې 80 میلیارده ډالره پانګونه کړې چې اروپا هم باید خپلې هڅې زیاتې کړي. اروپایانو څو کاله غفلت کړی او اوس دغه نوښت ته متوجه شوي دي. موږ باید اوس د پوهې په کچه کې له اسیا سره سیال شو چې دوی یو څو کاله پکې مخکې دي. ورسره جوخت د څېړنو نورې هڅې هم پیل شوي دي چې له کبله به 10 کاله وروسته د بټریو په تجارت کې هم یو مخکښ رول ولرو. د بټریو اروپایي ټلواله له 80 پروژو څخه ملاتړ کوي څو د بټریو په برخه کې تحقیقات لا مخته ولاړ شي. د موادو دغه کارپوهان اوس د الکترولیت پر داسې بدیلو موادو تحقیق کوي چې د لیتیوم د لیږد ډیره وړتیا لري. دغه کار په لابراتوار کې بریالی شوی هم دی. د لیتیوم د لیږدونکي په توګه د الکترولیت محلول پر ځای څېړونکو یو سپک جامد توکی پکې راوستی دی. په دې سره بټرۍ لا سپکه او خوندي کیږي ځکه چې هغه اصلاً مایع ده چې د لیتیم آیون بټریو د خطر سبب ګرځي. دا به له یوې خوا د خوندیتوب له کبله وي، خو دغه هیله هم لرو چې د بټریو چارجول به هم پرې ګړندی شي. بیا نو پروا هم نه کوي چې هغه یو څه ډیر تودیږي. دوی د برېښنایي موټرو راتلونکي ته شکل ورکوي. یو څو کاله وروسته به بټرۍ نه یوازې ډیر دوام کوي، لا غښتلې او خوندي وي، بلکې چاپیریال به هم ډیر نه ککړوي.